السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې په سعودي کې یم، نو کله د ماپښین د لمانځه څخه بعد پرېوځمه، مازدیګر چې راکښېنم غسل راباندې اوښتی وي، نو زه وشرمېږم چې غسل کوم، مشر ورور راسره دی، نو بیا په جنابت باندې لمونځونه وکړم. محترمه چې د الله څخه وبېرېږه، د الله څخه ولې نه شرمېږي چې د خپل ورور شرمېږي، د الله څخه نه شرمېږي. انسان که جنوب سي که نر وي که ښځه وي، غسل ورباندې فرض دی. که غسل ونه کړي هغه لمونځونه یې نه دي څه وي. که سړی قصدن د جنابت په حالت کې لمونځ کوي، دغه سړی له ایمانه وځي، ځکه د طهارت و پاکي د لمانځه دپاره لازم ده، شرط ده چې نه یې لمونځ صحت نه پیدا کوي. محترمه طیب څه الله ته توبه وکاږه. زموږ پښتانه خو د مخلوق په شرم کې به دوزخ ته ځي، د الله شرم خو زموږ څخه ولاړی، د مخلوق څخه شرمېږو. د علي رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي: من ترک موضع، که چا په بدن کې د یوه ورېښه اندازه قدر یا د ورېښه اندازه قدر پرېښوی، نه پرېولی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل: کذا و کذا من النار، کذا و کذا من النار. نو محدثین وایي دا کذا و کذا من النار اشاره و دې ته ده چې الله جل جلاله به سخت عذاب ورکړي. حدیث رقم 444 صفحه 115 کتاب الطهارة مرقات جلد 2. نو محترمه کوم لمونځونه چې دې کړي دي هغه بېرته راوګرځوه، له دې بعده دغه عمل پرېږده، او په دا خوب کې شیطان خطا ایستل که ډېر خطا وځي، دغه دپاره نبوي علاج موږ در استولی وو، او که کله کله نو هغه هر چا ته دا مشکل پیښېږي. نو محترمه لمونځونه دې نه دي صحیح که دې په جنابت کړي، د الله څخه وبېرېږه. څنګه په جنابت په حالت کې به سړی جومات ته نه ورځي، ته لمونځ ورسره کوې، دا نه دی شرم، دا بې شرمي ده. شرم دا دی سړی د الله احکام په ځان کې راولي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.